دوستانو قیامت به ولې نه راځي؟ یوه ښځه یې راخیستې ده، زونده یې په سا کې اچولې ده، خپل میړه یې اچولې ده، نه ده دا ده اوس یې نیولې ده. تاسې راسې وګورئ، دا قیامت نه ده څه ده. 15 ورځې دا زوندۍ د په هغه کې تېرې کړې دي، په سا کې. نو په سا کې اچولې، بیا دا د هلمند په ولایت کې ده. تاسې راسې دا وګورو. کرار کرار یې راشي کشي وي کرار کرار. دا دې ظالم راچولې ده څا ته، په دا څا کې اوس دغه د زنانه اوس د مجاهدین دي راکشي یې ور لیدلی دی، اوس یې راکاږي. دا دونه ظالم دی. دا هلته ناست دی، وینې دغه ظالم دورې وګوره. دا سپین ږیری ظالم دی چې دا ورشوه کړې ده. په کلي کې ځغاستې ول زما ښځه ورکه ده، دونه ظلم شروع نور خلک هم بدنامول د ځان. مجاهدین اوس راغله د محمدي مولي صاحب تر مشرۍ لاندې، عبیده مولي صاحب و نصرت مولي صاحب و نور مجاهدین وه. دغه دی اوس دا زنانه راباسه د دا څا څخه. څو متر څا دی؟ 15 څو متره څا دی؟ رسۍ باره ګز کوي، باره وګورئ چې دا 15 زیات دی. دا خواته ودرېږئ، دغه دا مجاهدین باید کفترې مخ فکران مجاهدینو دغه د اوس مې دغه ده راپورته کړله، دغه د زنانو م راپورته کړل. په دا څا کې بندي کړې وه، خاشې پر اچولې وې، دغه باندې دغه وکړه. الله اکبر، الله اکبر. دا د اوس م راویستله، دا دونه ظالم دی. دا هلته ناست دی، وینې دغه ظالم دورې وګوره. دا سپین ږیری ظالم دی چې دا ورشوه کړې ده. په کلي کې ځغاستې ول زما ښځه ورکه ده، دونه ظلم شروع نور خلک هم بدنامول د ځان. مجاهدین اوس راغله د محمدي مولي صاحب تر مشرۍ لاندې، عبیده مولي صاحب و نصرت مولي صاحب و نور مجاهدین وه. دغه دی اوس دا زنانه راباسه د دا څا څخه. څو متر څا دی؟ 15 څو متره څا دی؟ رسۍ باره ګز کوي، باره وګورئ چې دا 15 زیات دی. دا خواته ودرېږئ، دغه دا مجاهدین باید کفترې مخ فکران مجاهدینو دغه د اوس مې دغه ده راپورته کړله، دغه د زنانو م راپورته کړل. په دا څا کې بندي کړې وه، خاشې پر اچولې وې، دغه باندې دغه وکړه. الله اکبر، الله اکبر. دا د اوس م راویستله.